تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. د اس بي اس د پښتو خبرونه قدرمن اوریدونکو وخت مو په خیر. رحیم الدین اوریا خیلیم له افغانستانه تاسو ته د افغانستان اړوند څو مهمه پیښې وړاندې کوم، هیله ده چې تر پای ملتیا وکوي. د طالبانو حکومت د غایبو کسانو د ملکیتونو د بررسي قانون د خپل مشرتابه تر توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپور کړی. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یاد قانون 4 بابونه، 4 فصلونه او 11 ماده لري. اعلامیه کې راغلي چې دغه قانون د ستر محکمې د نظامی معاونیت اړوند د غایب اشخاصو د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو د ارزونې ریاست لوري تطبیق کیږي. د طالبانو حکومت د دې قانون مخه د غایب اشخاصو اموال د هغه متصرف یا بیت المال ته د هغو د حفاظت او استرداد شرایط خودل بلل دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اړوند ریاست د غایب او ورکو سو کسانو د املاکو یا هغه املاک چې د چا په تصرف کې نوي یا یې د غصب ویره موجوده وي د ساتن مکلفیت لري. د دې قانون په 9 ماده کې راغلي چې د طالبانو تر ساتنې لاندې د کوم ملکیت مالک، وارثان یا وکیل حاضر شي او د خپل ملکیت د سپارلو غوښتنه وکړي، یا ریاست مکلف دی چې د قاضي د حکم لمخې ملکیت هغوی ته وسپاري. د دې قانون په 9 ماده کې بیا د غایب اشخاصو د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو د ارزونې ریاست ته سپارښتنه شوې چې د قاضي له حکم سره سم هغه شخصي کورونه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یا مخکې د رسمي او غیر رسمي اشخاصو یا ادارو لوري په خپل سری توګه نیول شوی وي، اصلي مالک یا د هغه شرعي وکیل ته وسپاري. په دې قانون کې بیا د طالبانو حکومت د هغو سیاسي مخالفینو د شتمنیو په اړه پریکړه د طالبانو مشر ته پریښودل شوی چې مخالفت یې جاري ساتلی او یا هم د دوی د نظام خلاف پارونی کوي. د دې قانون په 11 ماده کې بیا هغه ملکیتونه چې مالک یې مړ شوی او یې هیڅ وارث او مستحق ونه لري بیت المال ته د سپارلو پریکړه شوی. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د طالبانو مشرتابه د غایب او ساين بالفساد کسانو د ملکیتونو د بررسي، تفکیک او توقیف په اړه فرمان صادر کړ او مسؤلیت یې د ستر محکمې نظامی مرستیالۍ ته وسپاره. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره پوځي تړون د روسي ساخت تجهیزاتو پر ترمیم متمرکز دی. زمیر کابلوف دغه څرګندونې د روسیې له دولتي رسنیو سره په خبرو کې کړې دي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف له قوله ویلي چې دا هوکړه به د کابل او مسکو ترمنځ د راتلونکو همکاریو لپاره زمینه برابر کړي. کابلوف زیاته کړې که څه هم په راتلونکي کې د نورو نظامی سیستمونو په اړه د قراردادونو د لاسلیک احتمال شته، اوس مهال اصلي تمرکز د هغو پوځي تجهیزاتو پر ترمیم او بیا رغونه دی چې اوس مهال د طالبانو په واک کې دي. د روسیې او طالبانو ترمنځ دا هوکړه تیر اونۍ د مسکو امنیتي ناستې په څنډه کې مسکو ته د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سفر په ترڅ کې لاسلیک شو. طالبانو د دې تړون د جزئیات په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې عملي چارې به په راتلونکو ورځو کې پیل شي. اخو بیا ځینو رسنیو د خپل سرچینو له قوله ویلي چې ټاکل شوی د دې تړون په لومړي پړاو کې د روسي ساخت MA-10 هلیکوپټر او تر 100 زیات کاماز موټر او نور پوځي وسایط ورغول شي. د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د روسي تجهیزاتو او چورلکو کره شمیر معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد او روسیې د پوځي تجهیزاتو لویه برخه له تیرو څو لسیزو راهیسې پاتې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د افغانستان په اړه 2 مهمه غونډې کوي. رسنیو راپور ورکړی چې د دوه غونډو له ډلې لومړی هغه به د جون په 9 جوړه شي او په لړ کې به د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه امنیت شورا ته منظم راپور وړاندې شي. د معلوماتو مخې د امنیت شورا غړي به په دې غونډه کې په افغانستان کې وروستي سیاسي، بشري او امنیتي پرمختګونه وارزوي. ویل شوی چې دوهمه غونډه به د جون میاشتې په 14 ترسره شي چې پکې به د یوناما د ماموریت تمدید رای ته وړاندې شي. ویل کېږي چې تمه د امنیت شورا د افغانستان د بشري ناورین، بشري حقوقو، اقتصادي ستونزو او له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل په اړه هم بحث وکړي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډه د مارچ په میاشت کې جوړه شوې و. په هغه غونډه کې د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو لخوا
پر لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دا محدودیتونه د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ منفي اغیزې لري. د پای موضوع هم دا چې د ناروې د کډوالو شورا مشر په ایران کې د جګړې لامل د افغان کډوالو پر ژوند اندېښنه خوده. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اکلند چې ایران ته په سفر تللی د ایکس په ټولنیز پاڼه لیکلي چې په ایران کې جګړو او بې ثباتۍ د افغان کډوالو ژوند اغیزمن کړی دی. نوموړي ویلي چې دغه جګړو او بې ثباتۍ ګڼ شمېر افغان کډوال خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. اکلند زیاته کړې اکثره بې ځای شوي کسان نه یوازې خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي بلکې خپل سپمول شوي پیسې او شتمنۍ هم لاس ورکړي دي. د نوموړي په خبره د ځینو کورنیو خپلوان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر د جګړو لامل اغیزمن شویو افغان کډوالو او ایرانی کورنیو ته د مرستو رسولو په بهیر نیوکه کړې او ویلي دي چې د بودیجې له جدي کمښت سره مخ دي او دا وضعیت د بشري مرستو بهیر له ستونزو سره مخ کړی. د ناروې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ د مهال په ایران کې شاوخوا 4.4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې اکثره یې د اقتصادي ستونزو ناامنۍ او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته تللي دي. دا و د افغانستان اړوند څو مهمې پیښې چې تاسو ته مې وړاندې کړې. تر بیا ښې چارې. که غواړئ دغسې نورې کیسې هم واورئ نو د اپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپلې خوښې پر پودکاسټ یې واورئ.